په بلخ ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو او د قرآن کریم د حافظانو ترمنځ د خلاقیت د رامنځته کولو په موخه د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې پروګرام په لار اچول شوی و. مسؤلینو وویل چې د دې پروګرامونو له جوړېدو څخه یې موخه د هېواد د تکړه شخصیتونو پیژندنه او په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودول دي. هدف ریاست معارف و اطلاعات فرهنگ توسعه و برگزاری فرهنگ کتابخوانی در بین شاگردای مکاتب است تا اینا بتانن با فرهنگ مطالعه آشنا شوند و خصوصا کتاب امارت شناسی که یک کتاب تاریخی است از تاریخ افغانستان، از بزرگای امارت اسلامی و شخصیت‌های برجسته ملی در او کتاب صحبت شده تا اینا بتانن با چهره‌ها، اسما و تاریخ آشنا و آگاه شوند. به خاطر بلند بردن ظرفیت مطالعه و ترویج فرهنگ مطالعه زیاد فایده دارد. ما انشاءالله دیگه برنامه هم داریم و کوشش میکنیم که برنامه ها زیاد شود. همدارنګه د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو د دغه ډول سیالیو ترسره کول د اسلامي فرهنګ او د ځوانانو د فکرونو د ودې لپاره مهم وبلل او له مسؤلینو یې وغوښتل د ځوانانو ترمنځ دا ډول پروګرامونه زیات کړي. کشور ما هست چیزهای پنهان زیاد هستند و تانستیم که یک کتابی به نام امارت شناسی پیدا شد که اون چیزهایی که پنهان بوده به ما برملا کرد و ما بسیار خوش هستیم و امیدوار هستیم که دیگه از این کتاب ها زیادتر نوشته شود و به ما شاگردا رسانده شود. امروز بسیار خوشحال هستم به خاطر که در امتحان امارت شناسی مقام دوم را گرفتیم. از امارت خواهشمندیم که تا از این برنامه زیادتر بکنن تا همه کس میتونه سهم بگیره و در یک جای خود برساند. د یادونې وړ ده چې دواړو لیسو څخه 15 تنه د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره د غوره څیرو په توګه وپېژندل شول او د پوهنې، اطلاعات او فرهنګ ریاستونو د مسؤلین لخوا ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې.